په کور کې تقسیم د ورونو وشو، مور یې غلې غوندې وویل چې زه د چا شوم. د مور د عزت او د قدر په باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو واقعه به درته بیان کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه وخت د خپل مور زیارت ته ولاړی، د خپل مور قبر ته لاړی، نو څه وخت چې قبر ولیدی او بیا وژړل. دومره یې وژړل حتی چې هلته څومره صحابه ورسره ولاړ وو هغه ټول وژړل. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ای مورې که چیرې ته ژوندی وای او زه په لمانځه باندې ولاړ وای او تا را غږ کړی وای چې ای محمده یا محمده ما به لمونځ پرېښتی وای او زه به ستا په خدمت کې حاضر سوی وای. دا د مور هغه مقام دی، دا د مور هغه عزت دی چې هغه پر هر انسان باندې واجب دی. مور خو مور وي، مور هیڅ کله د خپل اولاد سره بې وفایي نشي کولی، مور هیڅ کله ظالمه نشي راتللی. د مور زړه د خپل اولاد لپاره هر وخت د مینې څخه ډک وي. یو مور چې ده هغه نه میاشتې په خپل اولاد باندې خپله وینه وخوري، بیا د هغه بعده 2 کاله په خپل اولاد باندې خپل هډونه وخوري. دا شیدې چې دي، دا پی چې دی، دا د هډو څخه د طاقت څخه جوړیږي. یعنی دا مور په خپل اولاد باندې پوره وجود وخوري. او څه وخت چې بیا د تقسیم وخت راسي، څه وخت چې بیا د مور پلار دا بوډاګان شي، دغه بعد بیا پر اولاد باندې بود شي او دغه بعد بیا پر اولاد باندې دغه عزت او قدر نه لري. نو هغه څوک چې د هغه مور پلار ژوندي وي او بیا بوډاګان سي او د هغه اولاد چې هغه د مور پلار خدمت نه وکړي، په داسې حالات کې هم په حدیث کې راځي چې دا سړی به هیڅکله جنت له نشي ولاړ.